خرچ پکته ستومانه دي چې ستا په دې کډه راوړو باندې ستومانه ته مو وکړه کنه چاته وې تا ته ویم کنه نو کومه دي کې خو مو وکړه کنه زه وکړه چې هوالي نو دا ولې خو مه کوه کنه کوم مې خپچاق کې به کومه هوالي शुक्र दे चाबई राबानी तुमरा तोड़ के वेले दे वालेकुम सलाम चंगे बच्चे चंगा राले खैर आला जबई दनु कमीज को बदे वरता चवले दे वाश बच्चे दे चलो Nope. आला मरे कोई बेखी वच्चा शेवेदा खुलवादा ayan bismillahirrahmanirrahim dan sabah alakanu zan pasi mashumana dat kuri di anu ci bia baru zinu dior pasi kali di anu jabai ki wore ka bacci wore ka yau pira bas ya प्यार पश्चिम मजा आला चिका रोजगार लजी सही था अल्लाह दे खुशालक देता कुछ जरूरत न खुदा खैर दे अल्लाह दे खुशालक द्रेटे में बराबर कबे सबाम रावला हां दची माशुमान दी टोल पपलारानो पसियादत शिविती आ प्लाराने जान मेंदी साजी कडी दी स्टडी स्टोरी बराय चेवा माशुमान बपसिना रावाडे लई कमेन दिसता कलारई बे वालेकुम सलाम चंगे बच्चे हजर विदेश भी करा पे जन्म दियो नजर में कमजोर है शिवे को पे जन्म वाड़ा वो समय शुक्र दे चंगा राले मोर माते रोई बेबे अला शोधना जरा शाबाश पख्वाबा दसे खानानु द घर परंग यो दंग गड़ई बेवी आगा बन नजर के द वो चिखी पखी आगा द नजर की टिक बच बची जान देर मसाजा वो ची स्कूल तजी Nope. बिस्मिल्लाह सुदा नजर शवे तुसी खराब नजर दरबार चले दले खुले में वशली दा दा अर्गमी दी चिराजी तब द चिकार कवच दा कमी अकोंडे रंडे खजी कना दुईला डेर मखिला मोर ज दुई डेर वच स्तरगी आ याद चावलाद नहीं द दुई नमजान साता खपकीगी दरता जकची दा खपल औलाद नहीं और नोर जलमी अलकानो तमाशुमान त खपकी की तो ती नजर लगी जान लग पड़ा डसाते या अल्लाह तौबा एक बचत खैर بیبي هذه سمعنا انه دا واستاصل را د پاره د کینه ولې دي सदा पारा बिकना खैर दे फटी लरिका अद्रे टेमा बेराशा مراده بیا ماشومان مه پرېږده دلته ولې مپریدا په ما باندې ادبار کوي مندې را باندې ادبار کوي الله دې خوشاله کی مې به مال نن ګوړه ډوډۍ راکړه ما زه سم نه شوی دی وړه او ډوډۍ تا خو سار دومره اشاور تا سره خو بل لوټم دی بیبي لرې چالکه ماما دې وینئ نی بیرا ناغالي خدای دې دی ما له ګوړه ډوډۍ راکړه زما ورته سم نه شوی دی یا پکې چینی واچوه غوړ او ډوډۍ تا اوس پراټه ونه خوړله چاته وې تا ته ما کله خوړې زه خو ودومه بیبي الله وای ما کله خوړل دا زه څمړه خو نه یم په مړو خلک دروغ وایي دا اوس دې ونه خوړه او دومره نادیدی چې خلک د چیو څه پراټه خوري او ته شربت غواړې د شربت سره پراټېګانې خوري ای بیبي دا ماما چې کور کې نشته دا کور څنګه په سهولیت دی
والي زما خوړه داسې خپی چې هغه کور کې نه وي. خدای دې مړ کړي والي زما ورور ته خیرې مه کوه دا کور پې تود ښکاري زما نور څوک دي دقه دوه للې دي یو مې ورور دی یو تی نو دا کور در سره ګرم وي چې یو پکې نه وي ته یې نادره ده څه کې دم کړي مې دي والي بيبي ونه که دم کړي مې دي دوی نه کې ګناه ده بيبي چې قراقل ماما مړ شي زه به ښه ښکلی ډولکي مار راولم او ګډېږم والي دې ماته شه بچۍ تا ته بیا څه پاتې شي خیرې ورته مه کوه لږ په سکون خو به خوب وکړم که نه بېبې نو هغه زما په کټ کې مې څملي او داسې خپو ته مې پروت او دا شونډه نالوی داسې نو هغه څمه څمله که نه لاندې ځان ته جانماز خوروه په هغې څمله ښه نو کور زما دی زه به لاندې څملمه نو ته کشر یې هغه خو مشر دی مشر له پکار دی چې کشر له واده وکړي او قبیله کمره وله ساده کړي او ډبل بیټ ولې واخلي والي الله خلک څه سوچونه کوي ابیګانو سره کښېنې وایي ابۍ پلان کی ځای کې مې دا کار شروع کو ډنګري ځای کې مې دا کار شروع کو زما رور او زما بچی چې ما سره کښېني زر په د جنکو په شان دا چل شروع کې وایي واده راله وکړه دا تاسو باندې څه شوي بېبې ته زما دومره خوښه وي اوس مې دومره بدې شي چې ولې ته ما سره مینه کې او ما سره نه کې ښه په جغ کې هغه سره مینه کې ما ته ښه پته ده نه هغه مې د ابۍ بچی دی ابۍ او دادا خو مې لاړه دقه یو نښې پاتې نو ده دا څه ته پاتې دی دا د مله ایسته واخلي که نه مه کوه زما رور ته خیرې د دې سټ نه دې د سیمټو دیوال څاس شو لاس دې تنبیږي او ته خوږې کې نه موږ له دې ګوتې خوږ ښه دی ځه بېبې په والو خو سړی نه شوې پاڅ هغه لغړن پسې به وتی وې چېرته به تلې خدای دې مړ کړي زه پسې د سره نه ځم بېبې والي اوسه د ډوډۍ ټیم دی ورته اواز کوې راشه ډوډۍ وخوره او څه دي پخ کړي بېبې څه به پاخه که به تاسو څه راوړي دي لږ شان دی اوس خو پاخه که که نه بېبې نو بس داسې کار به وکړم هلته تاخ کې یو دوه دانې انډې پرتې دي هغه به راوالم دله بیا پخې کړم خو هغه ته اواز نه هغه ته اواز نه کوم زه به پیله د انډې وخورم او بیا به پسې لاړ شم نو بیا به هغه څه خوري ښه ده به زه پسې ځم بېبې هغه بیا په ما په لاره باندې هسې بې څه وایي خو په جغ کې مې وایي سم مې وغې ستا دا خوله کریږي خوله بنده ساته غلی ورسره ګرځه د هغه خو ستا نه مشر دی تلې ښکلوه چاته وې تا ته ویم ښکلومه ولې ښکل کړمه زه یم چې دا یخته چې پاک راوباسم نو بیا خو به دې خامخا ډبی بیا خو مشر دی راچوکی دی سم کار کوي زه دله به د سپکو مساله به دله زه په کټوی کې اچوم الله دې نه کې زه ژوندی ما کټوی خو زه تیاروم ولې تامله کې بېبې الله دې لوکړن که اوزه خو چې ماما دې خامخا راولې په بل طرف لاړ نه شي ګورې ولې هغه بې غیرته خو دا دی چې دا څنګه ښه شوی دی غوالې نن ګیا راوړې زما نه هیلې هغې راوړې ده زما میله دا سټ دمه شو ښه په جغ کې ورځمه او ته ویمه چې راشه دا زغر وخوره ولې Vaya. Oye, pues sí. Oye, شابك 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 يا شابك. وصفين. ماما ماما دا غالي ماما داسې کار دی که نه ته ما ته صرف ده ووایه که نه چې ته به دا لسو پورې خوبونه کې نو ته چې دلته خورې نو ته هم راوړه که نه نو ته خدای مسلمان دا خو په ارامۍ غواګان دي په مړولو باندې هم ګران کار دی ماما زما سره په دې غونډه زندګۍ کې چې ته راغلی ما سره نن خوب وکړو هغه مې هم تبه وه ځکه مې خوب وکړو ښه نو دا ولې خو مه کوه که نه کوم بې ښه په چاق کې بې کومه ولې مه کوه چاته وې تا ته ویم که نه خو ویم زمین د مشرانو هغه متل دی که نه دا دنیا څه عجیبه غوندې چکر خوري یاره چې کوم سړی د کار جوړېږي هغه سر خوري یاره ماما که چې ستا دا مشران چاړاګان مې سم خوند بې کړی نن بیا مې ښځه مړه شوه خدای دې اوس تا هم مړ کړي او دویم مې کور پرېښودو خدای دې دا دنیا هم فارغه کړي به ما تنګي والا دومره در باندې تنګ یم چې نه هر چې په کته ستومانې داسې زه ستا په دې کډه راوړو باندې ستومانې ښه ولې اوس دې ګوره مور نشته ګوره ښه اوس نو ظالمه ګوره څه وکاږم ګوره کور ته به ځې نه هلته به دې ورته وښیم بېبې دې هلته زه سم والم د خدای مسلمانه په دنیا کې مې د انسان نه ګوره سترګه هم نه رپي ګوره ښه
بس د زورورو خو به دی د زورورو دي خدای زړه وبږي به ما جوړ ټپکې د خدای مسلمانه ما ته خو نه تلې که نه د مړکه خوراک خورم دا ته وایې د خدای مسلمانه چې موږ د سبق کړي دي چاته وې هلکه ګوره څلوېښت پېرې مې پېک ګورم ما سره ګوره په تمیز خبرې کوه دا چاته ګوره په ما ډېر بد لګي ګوره کوم به د دغه په جق کې مې درته کوم چاته وې بس ته کوه ځه وایم څه پیسې پخ کړي دي ګري سیم نه دي پخ کړي وی هلته درې کې وی دوه انډې پرتې دي وی هغه به دله پخې نه وروره دا خو د زمین د مشرانو غه متل دی وی کار د درزو او خوراک دربو وروره ته ورته دا کوم بندونه مې وروړل د خدای مسلمان دا د انډو کار نه دی سوچه غوړي به خورم سوچه غوړي سوچه غوړي زه تاله در کوم په هغې باندې موږ د کور دنده چلو ولې او هغه بیک چې 3.5 لک روپۍ پتی دغه راوړه که نه چاته وې تا ته وایم تا ته ډېر اخلم زه ډېر اخلم هغه ما ځان له واده له ساتلي که ته خدای عمل کړې دیګونه هم در پسې پخو ما بچیې دې پسې به د خدای ړوند کي ښه دا څه شی دي دا ډولۍ دا به زما کېږي او ته به پسې تا به پسې خدای پاک ړندوي یو ډوډۍ ملي دي دا او انشاءالله بله به راوړم بله کو تا زما نه ولیدله که نه خوراک خورم ماما نو چې ته څه وې به زه یې منم او خو مې وروړه نو بیا به سي نه راوړې تا به زما خیرې په دې شنو بیرورو به ته ما ته ګوره زه بس ډوډۍ کور ته راوړم فله هلکه ګوره ویټ ویټ مه کوه ګوره ظالمه دا خوله کوم دی ځه شه به راځه چاته وې تا چیس کړې ده نه ته دا اول داسې کار وکړه یو پنډ ګیا وروړه د باد د باران څه پته نه لګي صحیح ده والله کې راوړم زه ځم اول چیز کوم بیا به راوړم ښه ده راځه پاکه چې هغه لوغړن به کله راځي او بیا مې پسې هغه هلک ورلېږلی دی ټیک به په لاره کې نښتي او یو بل بیا په والش نه کړي بیا که چې ماما خوریا نه دشمنان دي دشمنان بس اوس راشي چې ډک شي که نه هغه انډې مې چېرته ایښي دي دا دي زه مړانده کڼی یم بسم الله الرحمن الرحیم یا ته پکې برکت واچې بسم الله الرحمن الرحیم بس ته راځئ که نه دا خو سړېږي بیا دوی اوس چېرته غیب شوي زما یې پوخ خو چې دوی سړي کېږي زه به نه یم زه به ختم یم بیا دې یا سړي یا دې سړي دي ما له بړه پوخ کې خپلو جینکوله به بیا ګټې وټې کوي ما ته ځان نه واړه ساز کړي دی بل خو بیا مړوکی دی وروره ته خو په لویه ګیره ته خو لږ سړیتوب زده کړه حجره جومات وپېژنه ناسته پاسته خو زده کړه مه جاړه که نه خورې جاړم به السلام علیکم ما ویل چې رمباړه مې واورېده د ده بیا دې و جوړ ټولې وویله مېمې سم ټوپونه را باندې وایي خو یم خورې یم زمین د مشرانو غه متل دی چې پردي څه کوي چې د خپلو هم نه خوښېږو دا رښتیا ویل بیخي غټه ګناه ده رښتیا تا کله ویلي دي رښتیا ته ټول عمر دروغ وې رښتیا د وروره بس دی درې پنډه مې وروړل درې پنډه الله دې ګلې ګلزار که خو دا هلک نور بدا وټیره په قلاره نه ما راغه راغه داسې کار دی ما ته وګوره څلور پنډونه مې دلته لګیا څلور پنډه دې راوړې خو څلور کاله یې دلته هم خوړه که نه نو دا خوره یو کلمه ووایې چې ګوره خدای مې ونه کوي دا وته روټۍ رانه پټه اخېستې ده اچھا لکه د وړو په لاس کې ډوډۍ ونیسي کلمه پې ووایې بسم الله ووایې بسم الله وړې رانه ګرمه بیبي نو په قلاره که نه په قلاره ځناور خو نه بیبي اوس هم راته دا چل کوي وامبلي وروره څم شه ورکوټی خولې ته دې هلک نه نور واوړه خلک هم راته پیغورونه کوي ون وه نه پیغور دی نو پیغور خو ته یې ستا پیغور راته کوي ولې چې دلته زمون که راځه خپل به ښځه دې مړه ده به ګوره دا پیغورونه دې ما هر وخت راکوي نو ته خوله بس یا الله به ښځه راکړي ښه
الله بهتر کې خلصته مخوځوه چې وال نه خورې د دې خولګۍ د لاسه وال خورې دا دی بیبي دا څنګه یو واچوله که نه پیسو ته راکړې کوم څه مې وویلم خو تا به ورته څه ویلې که نه ته خو ماته معلوم څړې د سره مې مو ته څه مې ویله بیبي او بس یې وویلم هسې مې څه وویلم خوی سوچه غوړي ګرم چا کوې غلی چې سوچه غوړي ما لا نه دي ایستي خلاص شوي ډبې خالي پروت دی زه ستاسو نه په سوړو منډمه چې راوینلې دا ورته وګوره په قلاره روره ځناور خونې په طریقه خوراک کوه څوک به په د ور په سورو کې ګوري وبه مې شرمې زمونږ والله دا کورنۍ روټۍ نه ده خوري دې ځله مې لو کړی دی که نه تاسو له ما انډې پخې کړې او ما د سور چي سره وخوړه تاسو بیا هم د خور او د مور څخه نه وایي ناکام کوي ښځې ناکام نه شي نه زما خور د ماتې په تېرېږي دا چې کله زمین کور کې وه که نه دونه شومه وه ټول عمر جمع کړې ده ښه ستا په شان چې ټوم زما په پیسو باندې اخته یي راشه ورته ورېږي زوی یې کلي ورکه بچیه چې دې خط ته ورسېدي دا یې د ماما سره ته دوا کوه چاته چاته وې نه وروره ته هغه مږی چې لوټونه م خوري ته خو لا ډوډۍ وې ستا د لاسه زه جمواري نه شم کولی دا بدنامي را باندې مه لګوه زه خو چې څه مونځمه د ده نه پټې ستا خولګۍ ته درچومه خو تا ته ښه نه شوم خورې ما سره ډېر ښه کړي دي ښه ځان پېکه ښه څه دې کړي ما ته وایي یو ښه راته وشماره زه د ده مخکې نه ویم دا بیا ورانېږي بیا درته دا وایي ته ما ته یو ښه وشماره نو په یو کار ته وشماره د خدای مسلمان زما د ښځې کاري تا خرڅ نه کړ چا خرڅ کو نور دی تا خرڅ کړی دا نو چې مې پې چمچي واخېستلو کښېنه هلکه خدای دې تباه که هغه وخت کې ته په دوبۍ کې وې نو چمچي دې اخېسته و ما ته بیبي وایي وایي ماما دې چمچي واخېستله بچې تېر رابطه نه دا به درله والم چې هر وخت تېر پاسټ پاني پولي ودالي د خلکو مخکې ته به راتاوې او 10 لقه به خورې ای به دا تېوله واله یې به مړ دی که څه روزګار خو به کوي که هغه به 2 څپېړې وکړم که نه ته خو په ما باندې سلو ورځې واخېږې بیبي واو رښتیا زه تا ته خبره کوم وایي تېز رفتار به لوالم داسې په نره خبره کې تېږي د جرګې مشر دی د څه روپۍ کم چې څه خبره یې چې وایي خوریا پیسې راواله چې څه خبره چې وایي تېز رفتار به د لوالم دا د خوراک په ټیم کې خوږې خبرې تا خو د پیسو د وجې نه سوار هم پرېښودله پیسې راسه نه بچې نشه آرام وي ښه ارام اړوي نو ارامه خو خو دې خو دغه دی چې خپلې پیسې د سره یو سړی وکړي نو بیا دا خو دماغه پټوي خبره وایي توبه ده د شرابو چې شراب درته پراته وي هغه خبره کوي دا د څه اوس نشته ځکه توبې وباسي هلکه ګورې پرون خبر لم نه وي ظالمه دا ګورې کلیوالي یې ګورې دونه سترګې مه پټوه سبا به یې دا موږ مړه پرته وي ته سره هم فادیم نه کوي داسې نه وایي چې دا ماما به دې مړ پروت وي ما ته دې خوله وازه کړې ما ولې هر مثال کې یادې مړه پرته یې مړه ته به نه مړ کېږي څه خدای مسلمانه هسې خبره مې وکړه فرض که سبا زه مړ شوم خدای مه کوه خدای وکړه خدای وکړه مکه خدای وکړه خدای دې نه کې اوس کوي له صحیح مقابلې شروع چې زما د مقابلې سړی وژني دا څه کې عجیبه خبره کوي وکړه د دومره بدې ښکارې چې بچي چې په دې خبره کېږي زه به روزانه خاندم واو په دې باندې ډېر خلک خفه کېږي ښه ضروره دا دې وخفه شي خور ما دا خبره کوله که نه لکه یوازې خو دا خبره نه ده که نه چې خلک صرف پولیس کي او حساب کتاب نه مني خبره داسې ده په دې کلي کې نن ډېر د یاد عزت وخت تېر کړی نن د هغه درېیمه ده دا ته ځان ته وې حکومت دا زه دته یم دته نو ماته ولې دلته خو ته تېره شوې نو بس ډېر ته کوه که نه دا خبره هم ښه ده ګوره نو سبا چې زه لاړ شم پاسه که نه قیمته خو به داسې ته نه وي ما خو تا ته ویلي و چې زه کله دویم واده کوم زه به د دې کوره ځم ځکه خورې نه داسې نه ویم که نه نو دا غم خاطي به زه دله روزانه کوم چل زده که ما له چل نه راځي دواګانو له خادۍ له خو ځان رسوي د هر ناوې کړي موټر مخې ته ګډاګانې کوي ما ته خلک وایي بغیر وینا ورشي او بې شرمه دی ګډېږي پکې بچې تا هغه بل درته دي نه ما له دوا چل راځي ولې راځي خود راځي هله نو بل ځان څه بیا بوزم که نه بس بویځه زرولي دوی مړی شوی دی درېیمه ده خو دا درته یم ګورې هلته به اواز ته کې ښه یا الله یا الله ته قرمه ته به برباد کړو مکه بس خیر دی پرېږده
کېدو لګو کومه خیره مکه یا الله. لیدو هیڅ پته نه لګي یا الله مالک کړه خدای پاک ته ډېر کې زمين په څه ډېر د لګه د کړه کو بیخي د خلاص کړه تا څه پرې اور انډ کیسو انډ سی انډ نه ډوډۍ خو کنه غین خو بدله او بچر کې پرې چې تا کور په بچ خوري مالک کړه ویا ختمه میکړه نو چې تاسو دا یو روټه وړه واغې دا خو زما وارزنیم جمعه چې طالب خو ته نه پیژني چې وظیفه وړه خو دې موږ بخنو یو روټه چې د تاور نه کړه چاته وې دې مور ته دی ما زما روټۍ نه چړو نه ورګه زما په پیسو باندې تباہ بربادم کړم بچي یو ورځ به د بل د پاسې ښه ولې زه خو د چرګو هګۍ هر وخت لېږم جومات ته او څه کې اوس ډوډۍ ګانې ورکړم خو داسې کار دی وروره ما به دقه یوه ډوډۍ پخول او زما د ده کار به پې کېدو خو چې ته راغلی توربان دې وي تنور د ته نه ټینګېږي چې څو پکې د تناره په غاړه ور شپېل کړي او تېرې کړي زه څه وکړم خپلې خور پیغور راکړه د روټۍ زه یې در کوم دا دنیا کله یې در کوي خو ته په خبره نه دی او تا خو ملیشیا کې چېرته وخت نه دی تېر کړی ملیشیا کې دوبۍ سعودي جرمني ملیشیا مړه په یورپ کې پر ځای کې مې دا شکل دې مغه ملیشیانو ته په تللی ټي وي باندې لیدلي دي ها خورې زوخه ښځې ورچئ ځئ کنه هیڅ خبره هغه دواله ورچئ هغه طبقې باندې وڅو زه شیده شو پروت دی. ګرمي ته داسې کار وکړه خورې داسې کار وکړه ګرمي ته چې زخر ونه پکې واچو چې مري غلی چې څه دی نه د غاړې کدونه دي دا پوخ ته به راګېږي هوټل دی داسې فرمایش یې کوي رای وړه نو د پوخ بیا کم دله دې چې دا ودې شي که نه ځانه نیم چرګوټی راوړم هغه به رالم دا رالم که نه نو دا صحیح ده زه بیا هم درڅه وخورم په لاره ونن خلک درته ګوري ګورې یو دعا به وکړو یا رب العالمین ته وبخښه خدای د ټولو مسلمانانو سره او یا رب العالمین د آخري سفر مبارک السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه یو دوا ترجمه وکړي رب العالمین ته وبخښه سره زموږ د ټولو مسلمانانو سره یا رب ان لله و انا الیه راجعون تا څنګه مړ شو یا رب ما را وداجی ګلا بس مرشته او حق دی او خلاصې ته نشته نو والله دې دبا وکړه که نه چاته تا ته ویم که نه نو کومه دي کې خو مو وکړه کنه زه وکړه چې زه یا رب العالمین ته وبخښه خدای انا لله و انا الیه هم په اوس یې کوم شرمېږم یو دوا به وکړو سم چک په واچې